نو دا خو پیزامید دا خبره ورسره مونږه کړې ده پیزامید سره پیزامید یو دا خبره وکړه چې زه با اختیار راغلی یم زه چې څه وغواړم مخه کېږي او چې ما دله لیکل درکړه او د صحت مې درته وکړو نو دا کم کوست دی چې بیا به یې رد کړي زه با اختیار راغلی یم خبرې چې څومره کېږي زه یې درڅه کوم او باقاعده لیکل به کېده او د صحت به یې پرې کوو په څو خبرې موږ سره دستخط کړی دی یو دا چې ایجنسۍ او ملکان ډیویژن دا به طالبانو ته حواله کېږي فوج به ترې وځي کینټونو کې به یې کیمپونو کې به نه کینټ به څه شی هغې کې به بله مسله دا ده چې یو یې دا ورکړي دي بل دا چې نظام عدل ریګولیشن به خو تاسو به پکې حدودات نه کوئ نورې معاملې به په شریعت کېږي خو لکه لاس کټ کول او رجم دا به نه کوئ فلالن د دم ویل چې دنیایي مشکلات دي موږ ته د حد نه اخوا او دغه کې تاسو ګزاره وکړئ او دغه چې دی دا بارډر چې دی نو بارډر کې به فوج وي نو مفتي صاحب ورته ویل چې فوج دې بیخي نه منمه کینټ ته غونډ کول ته کېنوه که بار ته راووت مو وژنه مې نو هغه ورته ویل چې دا غټ بارډر دی دا د راز خبرې دی زه تاسو ته نشم کولی خو دا تاسو بیا نشئ ساتلی تاسو دومره طالبان نشته دی چې دا بارډر وساتئ که د افغانستان طالبان ناوړه به یې نشئ نو فوج دغه بارډر دپاره دی د بل خطرې دپاره ستاسو دپاره نه دی د ښکاریانو کې موږ سره خبره کړله چې یاره تاسو به پې دوه کاره نه کوئ چې یو به پې فدایي نه کوئ یو به پې ماین نه ډزوئ او داسې ولې ټارګټ کلینینګ کې تاسو ته ټوپک آزاد هغو ته بند تاسو آل پاکستان کې ټوپک ګرځوئ نو بیا به لایسنس اخلئ او په دغه ایریا کې چې ګرځوئ نو بغیر لایسنس او د شپې ول کار کوئ خپل کار کوئ که نو تاسو چا منې کلی د شپې کوئ کمین پې وهئ یو څه طریقه کوئ او منکرېږئ پې د ښکاریان وهئ هغې کې موږ ستاسو مخه نه نیسو نو دغې ته به الله وزګار کې بیا به سره ګورو ګوره پیزامید راغلی او په خپله مذاکراتو ده یو دوو خبرو کې دغه ورکړی دی دا ټایم چې زه به دې له به موږ هم پرې سوچ وکړو تاسو هم پرې وکړئ که زموږ دا ومنله که ستاسو هم ومنله نور ډېر زبردست مذاکرات دي نظام عدل ریګولیشن چې کومه صوفي صاحب سې کړی هغه یې دستخط کړ هغه به د پاکستان د آئین چې کومه کفري شقونه دي د دې نه به تحریک طالبان مستثنا وي تحریک طالبان به آل پاکستان کې مصالح ګرځي خو د کومه د اووه ضلعې چې دي د اووه ایجنسۍ او یو ملکان ډیویژن دی کې به تحریک طالباني په فوج به چې دی نو کینټ ته غونډېږي کینټ به څه شی کینټ ته به غونډېږي بار بنئ په دې اووه ایجنسو کې چې څومره فوج دی دا به وزي او اف سی به پاتې کېږي هغه هم 50% دی د مخکیني نه 50% کم وي دې ورته ویل چې 1% به هم نه وي هغه ورته ویل چې بس 1% به هم نه وي څه خبره نشته خو دا ایریا ډېره زیاته ده تاسو به بیا ونه ساتئ ساتل غواړي نو دیو به داسې چې په دغه کې به صرف تاسو سره به کم کار نه وي خو بهر نه چې کومه دغه راځي بل کوم ملک راځي د هغې دفاع به کوي نور هیڅ کار به تاسو سره نه وي نه به تاسو نه شناختي کارت ګوري نه به ښه کوي نه به بد کوي په دې اووه ایجنسو ملکان ډیویژن کې به تاسو مکمل مصالح ګرځئ په نور پاکستان کې چې تاسو ګرځېدئ نو بیا به لایسنس لرئ لایسنس نه بغیر به تاسو ټوپک نه ګرځوئ نو په دغه لایسنس سره له خبره لا ورانه ده چې لایسنس موږ نالو نور ډېره زبردسته شی شوی دی بل دا ده چې څومره تاوانونه دي دې له به کمیټې جوړېږي او کمیټې کې به د امارت کسانې ستاسو نمایندګان به دا به ټول ځي او هغه تاوانونه به راجمع کوي تاسو به لاول تاوان اخلي بیا به ځئ بیا به داسې نه ځئ تاسو ته به یو ساحه خالي کېږي تاسو به دننه کېږئ بس ټول به بیا په تقریبا په 2 میاشتو کې 3 کې به ایله دننه کېږي دیو ښه یاره ښه منظم ترتیب باندې دننه کوي زه نو فلالن پکې دوکه نشته دی یو 3 کاله بعد به دوکه کېږي اوس فلالن لکه د طالبانو هوډ پې زیاتېږي دغه کې ده د اسامبلو کې چې 200 احتجاجونه وکړي که نه
هغه پیزامید ویل چې دا زما د هغې نه خبر دی سیاسي خلک او قومي او دا وایي هسې موږ رانیولي دي دا وایي د څه شي نه خبر دی پاکستان کې وایي دی څه شی چې دا په جنګ کوي او دا جنګ د چا و چې پاکستان شروع کړی دی او دا سوداګانې کلي چا دي دا خو یوازې داسې نه ده چې فوج کړي دي یا عیسایي کړي دي دا خو د نشنلیانو پکې څومره روپۍ اخیستې دي پیپلیانو څومره روپۍ اخیستې دي دا وایي ټر نشي کولی دیو هسې دا وایي قوم دوکه کوي دا ها هو وکړي نه یو نور وایي دیو بار ملکونو کې ځمکې اخیستې دي دیو پاکستان خلک نه دی او د بعضو پارټو ته وایي لکه دا د عیسایي پالاسي داسې ده چې دا بعضې پارټۍ ووالې لکه نشنل یې په کونه کېناو جماعت علما یې په کونه کېنوله دا دغه چې دی پیپل یې ختم کړ پیپل به قول پیزامید چې پیپل به نور د پاکستان په تاریخ کې حکومت وانخلي د پاکستان په تاریخ کې چې څومره پاتې دی دا به حکومت وانخلي دا د حکومت خلک نه دی نو دې کې احتجاجونه وکړي هېڅ نشي کولی صرف تښتې به او دغسې ښه دي زه پټ ښه دي چې ونه وځي ډېر او ما دلته ما د دې ځای نه تجربه وشوه ما ویله چې سړی لاړ شي نو هلته به کورونه سازوي او پلانې به کوي ډونګې به کوي دلته چې طالبانو دلته حکومت واخیست مخکې ورځ ورغلی ما کابل کې وم تا ته ما ویلي وو هغه شپس تللی و قاري ضیاءالرحمن بس لکه زنګ مې ورته وویل چېرته یې ویل چې ته راشه دې ارزان قیمت ته رالمه مال چې چېرته یې ویل چې ته قلعه شانان ته راشه نو ما ورته چې قلعه شانان خو دنیا ځای دی ته ځای وښیه صحیح وایي چې د هغه دی د فریدون خان تپوس وکړه فریدون خان په نامه باندې دلته یو دغه و د اسامبلۍ یو ممبر و غلاګانې یې کلي وې نو داسې یو شاهي بنګله کې ناست و قاري ضیاءالرحمن چې صرف دا ګیراج یې ځان له ګیراج و په ګیراج کې 14 ګاډي ودرېده او په 8 جریبه ځمکه کې جوړه وه په کابل کې هېڅ نه تنها شته نه ښه شته نه بد شته بس دغه یې نیولې ده بیا مې تپوس کوم هل څنګه ویل چې سړی پکې کېنولی و امنیت دفتر ته مې بوته او داسې واله مې ورکړي اوس هم هسپتال کې هغه هم ترې وځغله او پکې کېناستو نو دغه غلام صالح منصالح دلې دغه کورونه چې دي دا په حقیقت خبره زه ته کوم دا خلکو تقسیم کړي دي دا پلانونه کې دي چې دا تقسیم شوي دي دغه د کات ځمکه یو کس اخیستې ده دا دی خو بله اخیستې ده بل بله اخیستې ده د شرنګل کې صرف یو 3 کسان پرېږدي چې دا د تحریک د لایحې نه بار دي یو زمان خان دی یو شیر عالم دی او یو د هغه محمد ملک نوسی دی دغه 3 کسه پرېږدي نور پکې نه پرېږدي دا انشاءالله ته به وینې چې دا ټوله شو نو مکمل کلی خالي کوي او ډوکۍ کې د مساله واخو هغه ایسته دغه زوی چې و هغه په یو د رحمت سید خپله قصه ایسته خلاصه کړه طالبانو سره جوړه کړله به 23 لکه روپۍ هېڅ شی نشته